السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو قدرمنو کتونکو ستاسو ورته یو محسن له ځل بیا د ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل له طرف ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو په نړۍ کې به تاسو ته ښیم تاسو څنګه کولی شئ چې د فیسبوک آیډیانې د کینیډا یا د امریکا په نمبر باندې جوړې شوي فیسبوک آیډیانې چې د هغه لاسته راوړئ یا تاسو د کینیډا او امریکا په نمبر باندې په خپله آیډي جوړه کړئ. دغه طریقه به تاسو ته په نن ویډیو کې ښیم. خو دې نه مخکې تاسو درخواست کوم زموږ چینل ټیکنیکل پښتو سبسکرایب کړئ او په خوا ګنټې نښان باندې کلیک کړئ او په آل باندې کلیک کړئ. دې سره به زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت باندې درسي. ویډیو لایک کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضروري شیر کړئ چې هغوی هم د دې دغه نه خوندونه والي او هغوی هم بې شمېره آیډیانې چې دي نو هغه جوړې کړي. تاسو بې شمېره آیډیانې د کینیډا او امریکا په نمبر جوړولی هم شئ او تاسو بې شمېره آیډیانې د کینیډا او د امریکا په نمبر تیار جوړې شوي آیډیانې خپل په لاس کې هم راغستی شئ. نو د دې لپاره به یو اپلیکیشن ضرورت دی چې د دې اپلیکیشن لینک ما تاسو ته ډسکرپشن کې درکړی دی. په پلی سټور باندې دا نشته که هم په پاکستان او افغانستان کې بلاک دی. صحیح ده. نو دا اپلیکیشن به تاسو ډسکرپشن کې په لینک کلیک کړئ او دا اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ. فیسبوک کې ویډیو پاس لاندې به تاسو ته لینک میلاو شي. کله چې تاسو اوپن کړئ داسې انټرفیس راځي نو سمپلی به ګیټ سټارټ باندې به کلیک کړئ. اول به تاسو داسې انټرفیس راځي دلته کې به تاسو داسې کلیک کړئ. دلته کې تاسو نه ایمیل غواړي تاسو به خپل ایمیل نه ورکوئ. ګډوډ ایمیل او @ صحیح شو او بیا gmail.com دا به تاسو ځان ګډوډ ایمیل به ولیکئ. صحیح ده. صحیح ایمیل به نه لیکئ. پاسورډ چې به هم تاسو داسې ګډوډ ځان ورکئ. صحیح ده. نو کله چې تاسو ورکو داسې ورنکې انټرفیس راشي بیا به تاسو په کنټینیو باندې کلیک کړئ. کله چې په کنټینیو باندې تاسو کلیک کړئ نو بیا به دا ریکیپچا راځي. بعض ټایم کې به تاسو ته وایي چې جازونه سلیکټ کړئ. بعض ټایم کې به تاسو ته وایي چې روډ کې چې کوم هغه کراسوالي هغه سلیکټ کړئ. هغه څیزونه به تاسو ته وایي نو که هغې تاسو ته وایي نو هغه هم تاسو چې دی نو هغه هم تاسو به هغه څیزونه سلیکټ کړئ او که وایي نه وي نو بیا به تاسو ته داسې ډایرکټ راشي. دلته کې به تاسو ایریا کوډ ورکوئ. مثال په طور ما 480 ورکړو. دلته ګورئ امریکې جنډه راله. داسې تاسو هر قسم کوډونه ورکولی شئ. صحیح ده. بیا به تاسو په کنټینیو باندې کلیک کړئ. کله چې کنټینیو باندې کلیک کړئ تاسو ته به ډېر شی نمبر راوالي فری. نو په دې نمبرو کې تاسو یو راغستی شئ او تیاره آیډي به پرې جوړئ. که تاسو وایئ چې زه خپله جوړه کړم نو بس دقې نه یو نمبر خوښ کړئ او په کنټینیو باندې کلیک کړئ او بس بیا دا نمبر چې دی هلته آیډي جوړولو په ځای کې ورکړئ او آیډي چې ده نو جوړه کړئ او دې نمبر ته به کوډ راشي دې اپلیکیشن ته تاسو ورکړئ. خو که تاسو تیاره آیډي غواړئ نو د هغې طریقه دا نمبر یې رالي نو په دې کې به تاسو اول ګورئ. صحیح ده. چې په کم نمبر باندې تیاره آیډي شته او که نشته. نو زه به راشم تاسو فیسبوک لایټ براوزر کې فیسبوک یا اسیم فیسبوک کولی شئ کولاولی شئ او دلته کې تاسو ته یو اپشن راکوي. صحیح ده. دلته کې یو اپشن راځي. دلته کې دا وګورئ فایند یور اکاونټ تاسو ته راکوي. صحیح ده. یار چې دا هغه چېرته تللی فایند یور اکاونټ باندې به تاسو کلیک کړئ. دلته کې به ول تاسو 480 مونږ ایریا کوډ ورکړی هغه به تاسو سلیکټ کړئ. صحیح ده. اوبه لیکئ. بیا به تاسو راشئ دې اپلیکیشن ته ستاسو کم نمبر خوښ دی. صحیح شو. نو مثال په طور باندې زه یو نمبر به تاسو ګورئ. مثال په طور زه د آخري نمبر چې دا ګورم 336 96 20 دا وګورئ ایریا کوډ ما ورکړی دی. صحیح ده. 336 صحیح شو او بیا څه ده یار هیر شو رانه 96 20 نو بیا به تاسو په سرچ باندې کلیک کړئ. دوی به تاته وایي چې دا آیډي شته که نشته. تاسو وګورئ دوی وایي چې په دې نمبر باندې آیډي تیاره نشته تاسو به ځان جوړولی شئ. خو زه به تیاره آیډي تاسو له ګورم. صحیح ده. بیا به دلته کې دویم 739 96 38 صحیح شو. په دې طریقه باندې به تاسو 480 وایي. صحیح شو او 739 39 دی که 39 دی ساري او 96 38 دا 39 به کو 3 او بیا دلته کې 96 او بیا 38 نو تاسو به داسې سرچ کوئ. صحیح ده. دا اوس ما ته ډایرکټ راواغېسته. په دویم نمبر باندې تاسو وګورئ په دې نمبر باندې وایي آیډي شته. خو بعض ټایم کې به تاسو 4-5 نمبر به تاسو چینج کوئ او تاسو به آیډي رالی. نو کم نمبر و اخري سایډ نه دویم نمبر و. صحیح شو. دا نمبر و تاسو وګورئ ما ټیک مارک ولګو او په کنټینیو باندې به کلیک کوئ. صحیح ده. چې کله به کنټینیو باندې کلیک کوئ نو د اپلیکیشن چې دا به کولاو شي. دا تاسو کتلی شئ چې دا کولاو شو مکمل او تاسو لږ سکیپ کړئ. دا څیزونه چې دا ډن کړئ. صحیح شو. نو دا نمبر دی په دې تاسو بله فیسبوک آیډي هم جوړولی شئ او تاسو دا زړه پې هم راغستی شي. بیا به تاسو دلته کې تاسو وګورئ کنټینیو باندې به کلیک کړئ. تاسو چې موږ ته کوډ راشي کوډ ورکړو پاسورډ تاسو بدلولی شئ. دا وګورئ دوی وایي چې تاسو ته کوډ نو کوډ هغه دی بر راغی. که تاسو ته کوډ رانغی به یو پیره نو تاسو په کنټینیو باندې کلیک کړئ. بیا به تاسو ډونټ ګیټ ا کوډ باندې کلیک کړئ. بیا به دوباره تاسو ته کوډ راشي. نو 43 47 90 دا تاسو وګورئ. دا آیډي ځانه یاده کړئ. دا ځانه تاسو لاګین کولی هم شئ. نمبر تاسو ته ما ولکې وښو. صحیح شو. دغه نمبر او دا یې پاسورډ شو. پاسورډ تاسو به مخې ورکوم 43 47 90 43
4790 دا کوډ دی او کله چې دا ما ورکو نو تاسو ته وګورئ چې نوی پاسورډ چې دی نو هغه سلیکټ کړه نو دا تاسو وګورئ چې دا ما نوی پاسورډ چې دی دا ولنی شپږ دغه چې دی ما ووهو او دغه باندې او نور ډیوایس نه چې دی دا لاګ آوټ دي شي صحیح شو ساري دا پاسورډ چې ډېر خراب راغی نو 1 2 3 4 5 6 7 8 یار دا څه سره دومره اوږد پاسورډ څه کوي 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ما پاسورډ ورکو او چینج نو باندې نو دوی چې دا پاسورډ چې دا سټرانګ نه دی صحیح ده نو تاسو بل کوی 5 صحیح ده अब 1 2 3 4 5 دا به سرم د سله پاسه 1 2 3 4 5 باندې کلیک کړئ نو تاسو ګورئ چې دا پاسورډ چې دا چینج شو نو د آی ډي چې دا تاسو په لاس کې رااله صحیح ده نو په دغه طریقې سره تاسو چې نو د کینیډا او د امریکا په نمبر باندې جوړی شوی آی ډي هم راغستې شي او که تاسو جوړوي خپل نو بیا به دغه طریقه باندې تاسو جوړول شي دا وګورئ دا اوس د کینیډا د یو چا آی ډي راخو دا موږ لاس تراله د لګ سیټینګ ترا شي د لګ جیمیل آی ډي خپل چینج کول شي تاسو نمبر چینج کول شي هر څه تاسو کول شي فرست انفارمیشن شو او دلته راشي خپل جیمیل آی ډي پکې دغه کوي او ویریفای کړئ دا بیا بل څوک تاسو نه شي وړی او نوم هم تاسو بدلولی شي دا طریقه باندې تاسو چې دن آی ډي راغستی شي په دې نمبر باندې تاسو بل آی ډي هم جوړولی شي دغه طریقې ده نو دا باندې ویډیو کې خوښه شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ تر بل ویډیو د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د الله په امان